د اس اس اکیډمي کتونکو اوریدونکو که زموږ لیکچر ستاسو خوښیږي نو چینل وسره سبسکرایب کول مه هیروئ. څه د یار په سر مومې کامګاره، که بوسه د یار په سر مومې کامګاره، مرغلره په کودري ګرانه نه ده. یا لکه عباسین یوسفزی صاحب وایي چې د ګورو ګورو زلفو پې وریځې غرونه غرونه، د ګورو ګورو زلفو پې وریځې غرونه غرونه، سرې شونډې د مخ په سپینه واوره کې ګلونه، او د حسن په کعبه کې د اسود په رنګه پروت دی، د حسن په کعبه کې د اسود په رنګه پروت دی، د ښۍ اوښکې د لاندې د خال کرامتونه. د اس اس ای اکیډمي کتونکو اوریدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. نن زموږ موضوع ده علم بیان، څه ته چې موږ ټراپالوجي هم وایو. علم بیان چې دی نو دا د عربۍ ژبې لفظ دی او د دې لغوي معنی ډیکشنري مینینګ هغه دی څرګندول، خبره، مقوله، تقریر، واز، لیکچر او ګواهي. لکه څنګه چې موږ وایو عدو مبین، ښکاره دښمن، داسې ده که. نو دا لغوي معنی دي. په اصطلاح کې علم بیان څه ته وایي؟ علم بیان دا قواعد دي او اصول دي، ضابطې دي. په اصطلاح کې هغه قواعد او طریقو ته علم بیان وایي. تاسو وګورئ، هغه قواعد او طریقو ته علم بیان وایي د کوم په ذریعه چې انسان د خپل مطلب اظهار په خوندوره، مؤثره او دلچسپ طریقه باندې کوي. یعنې دا افیکټیولی افیشنټلی خپل د داخل اظهار دی د دې په ذریعه د علم بیان په ذریعه کوي، او دا قواعد دي، اصول دي، ضابطې دي. لکه مثلا مونږ یو خبره په ډیرو طریقو کولی شو، د هغې لپاره مختلف، لکه د علم بیان موضوع چې ده هغه لفظونه په مجازي معنی کې استعمال دي، یعنې د موضوع لفظ دی. او بیا د لفظ استعمال چې دی نو هغه په دوه قسمه دی. یعنې یو خبره مونږ په ډیرو طریقو کولی شو، لکه مثال په طور یو انسان بې قصوره بې ګناه نو د هغه لپاره مونږ ویلی شو یاره هغه سپین باز دی. نو مطلب خو دا نه چې دا په رښتیا سپین باز وي، سپین باز خو دا نه که نه، دی خو مطلب دا دی هغه بې ګناه دی، د هغه لمن بې داغه ده، د هغه لمن سپینه ده. لکه څرنګه هغه ولسي سندره ده چې د منګي غاړه مې شنه لمن مې سپینه که نه، بل په غاړه مې زنګېږي تګ. لکه د منګي غاړه شنه کېدل مطلب ډېرې اوبه راچلول، ډېر زیات ګودر ته تلل راتل. منګی چې ګوره نوی والي دا سوري، کله چې په دې کې ته اوبه را استعمال شي دا شین شي، دا هغه شین کلر غونته کې وکړي. نو مطلب یې دا چې د منګي غاړه مې شنه لمن مې سپینه، لمن مې سپینه مطلب بې داغه. ټیک شو. نو موږ یو خبره په ډیرو طریقو کولی شو. اوس د لفظونو استعمال چې دی نو دا په دوه طریقو دی. لفظونه په دوه طریقو باندې استعمالیدی شي، یو مجازي استعمال دی او بل د لفظونو حقیقي یعنی لغوي استعمال دی. لکه مثلا ګیدړ لفظ، که فرض کا ګیدړ رواني په لار باندې یا په پټي کې او څوک ووایي چې لکه ګیدړ ترې خیال دی، نو دا هم دا لفظ د هغې چا لپاره استعمال شو، د چا لپاره چې دا مخصوص جوړو، دا چې د چا نوم دا په خپله حقیقي معنی کې په لغوي معنی کې استعمال شو. ګیدړ هم د دغه ځناور نوم هم دی او تا ووایي ګیدړ ته دې خیال دی یا ګیدړ خو روان دی. یا که فرض که اوس دا حقیقي معنی کې استعمال شو، اوس لفظ په مجازي معنی کې استعمال موږ داسې کوو، لکه موږ وایو مثال په طور باندې یو بزدل انسان دی او د هغه لپاره موږ ګیدړ لفظ استعمال کوو، او دوه کسان ناست دي، یو بل ته ووایي لکه ګیدړ ته یې خیال دی، ګیدړ خو روان و بیا. نو مطلب دا چې دا لفظ په مجازي معنی کې دا خو انسان لپاره نه جوړ، خو دا د بزدلۍ لپاره استعمال شو. نو اصل کې په علم بیان کې زموږ موضوع چې هغه لفظ په مجازي معنی کې استعمال وي. لکه مثال په طور باندې مونږ د سر د ویښتو لپاره زلفې یا ګیسو دا لفظونه استعمالو، نو دا په حقیقي معنی کې استعمال شو، په خپله یعنی مجازي معنی کې استعمال شو. د لفظونو استعمال مونږ وایو دا په دوه طریقو دی، دوه قسمه دی. یو په مجازي معنی کې استعمال شي، بل په حقیقي یعنی په لغوي معنی کې استعمال شي. لکه د سر د ویښتو لپاره مونږ ګیسو یا زلفې استعمال کړو، نو دا دغه مراد وي چې دا په خپله حقیقي معنی کې استعمال شي. اوس که دې ته څوک سنبل ووایي یا ورته څوک خماران ووایي، نو دا به په مجازي معنی کې استعمال شي. د سر د ویښتو لپاره که څوک زلفې یا ګیسو لفظ استعمال کړي، نو دا حقیقي معنی کې استعمال شو، یعنی خپله لغوي معنی کې دا لفظ استعمال شو. اوس که ورته څوک د سر ویښتو ته خماران ووایي، څوک ورته سنبل ووایي، نو دا په کلام کې هغه خوند پیدا کوي، او دا علم بیان دی چې ته څنګه لفظونه د خپل کلام لپاره چناو کې چې په هغې کې ډېر خوند پیدا شي.
اوس د لفظونه په مجازي معنی کې استعمال چې دی نو هغه په څلورو طریقو په درې طریقو باندې کېږي چې په هغې کې دا د علم بیان چې موږ ورته د علم بیان ارکان وایو. یو په هغې کې دا تشبیه استعاره کنایه مجاز مرسل او څلورم رکن پکې تشبیه ده. تشبیه په حقیقي معنی کې استعمال په مجازي معنی کې استعمال نه دی خو د استعارې پېژندلو دپاره پکې تشبیه ضروري ده. نو موږ دا وایو چې د علم بیان څلور ارکان دي. نو پر روانو لیکچرونو کې به انشاءالله تعالی موږ په مجاز مرسل په کنایه استعاره تشبیه او د دې په قسمونو باندې او په حالتونو به انشاءالله تعالی بحث کوو. والسلام.